د اسلامي امارت د امیر المؤمنین مولا هیبت الله تازه مهم فرمان درنو لیدونکو ستړي مشي د اسلامي امارت د عدلیه وزارت چارواکي وایي د مولا هیبت الله د نوي فرمان لمخې هیڅ څوک نشي کولای چې په یو وخت کې دوه ځایه دولتي دنده ترسره کړي. تر دې مخکې د اسلامي امارت لوړپوړو او ټیټپوړو چارواکو له یوې څخه ډېرې دندې ترسرولې. د اسلامي امارت د عدلیه وزارت نن د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د مرغومې پر 28مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې مولا هیبت الله د نوي فرمان لمخې له دې وروسته هیڅ څوک پر یو وخت دوه ځایه دولتي دنده نشي ترسرولای. مولا هیبت الله په وروستیو ګمارنو کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له دندې ګوښه او د کډوالو چارو وزارت د چارسمبالي په توګه یې وټاکه، خو د یوې اونۍ په تیریدو هم هغه خپلې پخوانۍ دندې ته دوام ورکړی او د هغه فرمان یې بابیزه بللی. مولا هیبت الله داسې مهال پر یو وخت له یوې څخه د ډیرو دندو د مخنیوي په اړه فرمان خپروي چې تر دې مخکې د اسلامي امارت مشرانو او کشرانو له یوې څخه پر ډیرو دندو کار کاوه. واک ته د اسلامي امارت تر رسیدو وروسته ولسي افغانان له بیروزګارۍ څخه د هیواد پریښودو او په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تګ لپاره اړ شوي، خو د اسلامي امارت چارواکو له یوې څخه ډېرې دندې لرلې او نورو ته یې د کار واره نه ورکوله. مولا هیبت الله په خپل نوي فرمان کې لیکلي هغه کسان چې له خپلې دندې پرته بل ځای دنده لري نو یوه دې پرېږدي او نورو ته دې د کار واره برابره کړي. د اسلامي امارت د مشر له دغه فرمانه داسې بریښي چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ شکایت او د اسلامي امارت د چارواکو د څو دندو شکایت د مولا هیبت الله تر دفتره ورسېدلی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.